الله العظیم. دا جی سورہ سبا شروع شلو. دا جی سورت نم دے سبا، او دا سبا وته ولی ویل کیږي؟ نو دا سبا پدې کې با 15 نمبر آیت کې با دا ټکي ذکر کیږي سبا. نو دا سبا په خوا زمانہ کې یو قوم تیر شوی او ډیر مضبوط قوم، او مضبوط قوم ته د دې وجې نه ویل کېدو چې د الله جل شانه د طرف نه د قوم سبا ته هر قسمه نعمتونه سدي دا وته موجودو. الله تعالی ورته د قوم سبا ته که د فصلونو په لحاظ سره وی غټ غټ پټي وته ملو شو، دغه شانتي لوی لوی محلات، لوی لوی باغونه، مالی لحاظ سره هم سدي برابرو. او د قوم سبا بیا په آخر کې سدي ناشکری شروع کړله، او ناشکری د شرک په شکل کې سدي شروع کړله چې د الله د طرف نه ورته نعمتونه ملو شو. دی له پکارو چې د الله عبادت یې کړی وي، د الله بندګي یې کړی وي، لیکن دی د الله جل شانه ناشکری شروع کړله. نو چې د الله تعالی د طرف نه نعمتونه په بند شول، او الله جل شانه سره په ناشکرۍ ګور ډیر زیات خپه کیږي. قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي وی اے زما بندګانو، وی تاسو زما په نعمتونو شکریا ادا کوي. الله وی لئن شکرتم لازیدنکم، الله وی چې تاسو ته زما د طرف نه کم نعمت ملو شي نو په دې شکریا ادا کا. وی بنده چې ته په شکریا ادا کې، الله وی زب خامخا ستا د نعمت زیات کما. الله وی زب ستا د نعمت سره دا به زیات کما. په شکریا سره د الله سره د نعمتونه زیاتیږي، او په ناشکرۍ سره د الله نعمتونه سره دا بیا کمیږي، بندیږي. ګوره بیا ناشکری یوازې دې ته نه ویل کېږي چې یو سړی په خوله باندې ناشکري کوي. ناشکري دې ته ویل کېږي چې تا د کم رزق ملو شلو او تا ته وخوړلو، نو چې کم بقایا پاتې شلو نو هغه یا چېرته ګاونډي له ورکه، یا ځان دپاره محفوظ کېده. داسې نه چې کم بقایا پاتې شو ته نالۍ ته ولې، یا څه دې ته ځمکې ته ولې، داسې به نه کې. دا هم ګورې عظیم ناشکري ده. یو سړی به ډېر مالدار وي، ډېر به هر څه وي، هر یو شی به ښه ډېر وي، او چې د رزق شکر یې په کور کې نه وي، او د رزق قدر یې په کور کې نه وي که نه، دی به هر وخت پریشانه وي. د ده به په هر یو شیز کې څه دی بې برکتي به وي، او یو سپېرهتوب به پکې وي. نو د رزق باندې څه دی شکریا ادا کول پکار دي. هغه که هر نعمت تا ته د الله د طرف نه میلو شي، په هغې څه دی شکریا ادا کول پکار دي. نو د دې صورت نوم یې ځکه څه دی سورې سبا ایښودی دی چې په دې کې به د قوم سبا واقعه به راځي. بل دا صورت چې دی سورة السبا مکیتن، دا په مکه مکرمه کې په رسول الله مبارک څه دی نازل شوی دی. وهي 54 آیتا، او په دې صورت کې 54 آیاتونه دي. څونه لکه 54 آیاتونه. و6 رکوعات، شپږ پکې څه دی رکوګانې دي په دې صورت کې. اول د دې صورت نه تاسو وګورئ، اول په دې صورت کې څه شی ذکر شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیره برکتي کلمه ده، دا ډیره د خیر او د برکت کلمه ده. کله چې د یو سړي څه مشکلات وي، او 786 مرتبه 980 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه دا بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. د هغې نه پس چې د الله نه څه سوال کوي، الله به ورسره څه د غیبي امداد کوي. څو پیره لکه 786 مرتبه. که د چا قرضونه وي، که د چا غریبي وي، که د چا بچي نه وي، د چا څه مشکل وي، بسم الله الرحمن الرحیم. او د ویلو داسې طریقه ده چې کله دا وظیفه کې او 10 شرندام به دې کړي، قبلې ته به دې مخ وي، چا سره به خبرې ترې نه کې، ښه په توجه سره به څه دی دا وظیفه به کې، الله به دې څه دی مشکل به حل کوي. او ورپسې بیا الحمدلله الذي له ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد فی الاخره. هلکه دنیا کې تاسو ته غوږ شئ، دنیا کې څوک د چا صفت کوي؟ څوک د بدماش صفت کوي، وی لکه دا پلانکې بدماش دی. څوک چې دی د مالدار صفت کوي، څوک چې دی د چا صفت کوي، څوک د چا صفت کوي. او نه هلکه دا ټول صفتونه څه دي دا ختمیدونکي دي. د مالدار سړي صفت ختمیدونکي دی، د وزیر صفت ختمیدونکي دی، د لیډر صفت ختمیدونکي دی. خو
خو صفتونه به د چا باقي وي؟ د خالق الایزان. صفت د چا باقي وي؟ د الله به باقي وي. نو الحمدلله ټول تعریفونه ټول صفتونه چا لره دي؟ لله، خاص الله لره دي. هلکه بادشاهي د چا ده په ځمکه باندې؟ په اسمانونو باندې بادشاهي د چا ده؟ د الله ده. په ځمکه بادشاهي د چا ده؟ د الله ده. بیا ورپسې یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. هلکه الله په دې پوهیږي چې کومې فرشتې روزانه د اسمان نه راکوزیږي. لا تعداد بې شماره فرشتې چې الله ته د تعداد پته د انسانانو ته پته نشته. لا تعداد فرشتې روزانه د اسمان نه راکوزیږي. الله په دې قادر دی. انسان ته څه معلومات شته؟ نه. هلکه الله په دې قادر دی چې کوم فرشتې د اسمان نه راکوزیږي. یا هلکه الله په دې پوهیږي چې کوم رزق د اسمان نه د بندګانو دپاره نازلی، الله په دې پوهیږي. او یا کوم کتابونه چې مخکې نازل شوي دي، یا کوم احکام شرعیه چې مخکې نازل شوي دي، په دې ټول هر څه باندې څوک قادر دی؟ الله پې قادر دی. او ویلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء. او لکه څه چې د ځمکې نه خیږي په دې هم الله پوهیږي. لکه کومې فرشتې چې الله پاک د ډیوټۍ دپاره لګولي دروازې، نو هغه د دې مازدیګر په ټیم کې څه دی؟ بر اسمان ته خیږي. الله په دې هم پوهیږي چې دا فرشتې څه دی؟ دا به ما ته اوس راخیږي. او کم اعمال چې د انسانانو خیږي، تاسو چې په ټوله ورځ کې څه کړي دي، یا پرون مازدیګر نه واله تر دې ټیمه پورې کم نیک اعمال چې تاسو کړي، هغه نیک اعمال څه دي؟ د مانځه نه پس فرشتې ویلیکي او هغه فرشتې بیا بره څه دی؟ اسمان ته وړي. په دې باندې څوک قادر دی؟ الله پې قادر دی. یا زمونږ د ستاسو نیک اعمال، تلاوتونه، ذکرونه، عبادتونه، گشتونه، دعوت الله، جهاد فی سبیل الله، درس و تدریس، هر نیک عمل، هر صدقه، دا ټول چاته پیش کیږي؟ الله ته پیش کیږي. یعلم ما یلج فی الارض. الله پاک پوهیږي په هغه شیز باندې چې کوم شی په ځمکه داخلیږي. وما یخرج منها، او کوم شی چې د دې ځمکې نه روځي، یا څه شی چې د اسمان نه نازلیږي، یا څه شی چې بر اسمان ته خیږي. په دې ټولو باندې قدرت د چا دی؟ د خالق الایزان. د چا دی؟ د الله جل شانه دی. نو د دغې الله بیا څه دی؟ بندګي کول پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی. الحمدلله الذي، ټول تعریفونه هغه الله دپاره دي، له د الله دپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې څه په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، وله الحمد فی الاخره، او د الله دپاره تعریف دی په آخرت کې. وهو الحکیم الخبیر، دا الله پاک حکمت والا او خبردار دی. یعلم، پوهیږي الله پاک ما په هر هغه شیز باندې یلج فی الارض چې داخلیږي په ځمکه کې، وما یخرج منها، او په هر هغه شیز باندې چې راوځي د ځمکې نه، وما ینزل من السماء، او په هر هغه شیز باندې چې نازلیږي د اسمان نه، وما یعرج فیها، او په هر هغه شیز باندې چې برخیږي په اسمانونو کې. وهو الرحیم الغفور، او دی د الله پاک مهربان او بخښونکی دی. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله وصحبه اجمعین. خالق العزا لمونږ چې سویل کې زمونږ نه څه کمی شوي، یا الله ته مونږ ټول معاف کړي. خدای مونږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله مونږ ټولو ته پې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله دا ناست چې کوم ملګري مشران، کشران، ځوانان دي، د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي، چا کورونو کې بیمارۍ ختم کړي. خدای پاکه مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو مددګار شي. خدای زمونږ د ټولو حامی و ناصر شي. صلی الله تعالی علی خیر الخلق.